دا خو ټول وطني تولیدات دي. ښه ده چې هغه وطني تولیداتو کې لیړو نشته، لیړو. او مای ډیر انکل دا تاسو څنګه خبرې کوئ؟ زه درته وایم چې د لیړو ته به تاسو بد نه ګورئ، ځکه چې موږ په دې شخو شخو لیړوګانو باندې په خارج کې په سلو افغانۍ ورکوو. زه واو څومره ښایسته ماحول دی، واو ډېر ښه. وراره زما لږ شک شو، ته اروپا نه راغلی که یوګانډا نه؟ یس زه د اروپا او د یوګانډا نه مای ډیر انکل نه یم راغلی. زه وایم چې د دې قیمت او ارزښت خو چې دی دا په خارج کې دی. خو آی مین موږ تاسو چې لږ کبرجن خلک یو، کبرجن پیوپل. کبرجن نه یو وراره، خو بادرنګ هم لا د ارزښت شی دی. زه خو راغلم چې دلته به میډ ان جاپان ګورو، دا خو دلته میډ ان لغمان او پغمان دي. دا چې مای ډیر انکل واټ آر یو سیینګ؟ دا تاسو څه وایئ؟ زه وایم چې دا میډ ان لغمان او د میډ ان پغمان زور خو به تاسو ته په خارج کې معلوم شي چې تاسو په یو بادرنګ باندې یعنې په سونو افغانۍ ورکوئ، په سونو افغانۍ، نو بیا به درته معلومه شي چې موږ څومره قدر لرو. وراره ما هغه ویل چې تا به خارج کې سم شیان لیدلي، زه څه خبرم چې ستا نصیب کې هلته ګل پیانو بادرنګ دي. واو څومره ښایسته خوشبويي ده، واو زنده‌باد. زه وایم وطني تولیدات زما د زړه سر تولیدات. زه وایم جار وطنه، ګران وطنه. د دې جار وطن او غزار وطن نه خبرې چې قیمت یې څو دی؟ د سرو زرو په بیه دي، د سرو زرو په بیه. مای ډیر انکل خود وایي قیمت لوړ وي، ځکه چې موږ دا واړه شیان نه تولیدوو، همدې ته څنګه موږ ډېری شیان چې دی هغه تولیدوو. تاسو وګورئ هاخوا دېخوا وګورئ چې موږ عالي سیخ لرو، دروازې لرو، پیپونه لرو، کړکۍ لرو، هر څه تولیدوو. همدې تر څنګ چې دی موږ چې دی سیمنټ، قالین، ترشلې او نور تعمیراتي مواد هم خارج ته روان دي. ډیر انکل چې ښه شیان دی ټول خارج ته لیږئ، خاورې به زموږ ماغزه کار وکړي. مای ډیر کاکا دا تاسو ولې داسې بې فضوله خبرې کوئ؟ دلته هم شته، خو موږ تاسو سره د وطن تولیداتو قدر نشته. نو خارجیان چې دي هغوی غواړي چې زموږ د وطن تولیدات هلته وغواړي، خو موږ تاسو چې هر وخت پردي تولیداتو پسې ګرځو راګرځو او د خپلو وطني تولیداتو قدر راسره نشته. آی مین تاسو ډېر کبرجن پیپل یې. وای ټل می باور مې نشي، ځکه زه په خپلو تولیداتو او په خپلو خلکو باور نه لرم چې ښه شی به تولیدوي. ډېر کاکا دا تاسو څنګه خبرې کوئ؟ زه وایم تاسو ته باید معلومه شي چې تاسو یو ځل خارج ته لاړ شئ او تاسو وګورئ چې زموږ د وطن تولیداتو څومره قدر دی او څومره ورته په درانه سترګه کتل کېږي. نو خارجیان خو مجبوره دي چې خارج ته ولېږي. وراره داسې کار دی که نه؟ شکر دی چې دې وخت کې بانجان او ټینډۍ نشته، که نه د هغې به دې هم صفت کوو. Tell me, where is بانجان؟ Where is my dear ټینډۍ؟ چېرته دي راغلي دي چې زه یې وخورم لکه غونډه کې پخېږم؟ ټینډۍ او بانجان شته او که نه شته د هغې غم مه کوه، خو راځه چې عصبي ډاکټر ته دې ویزومه چې د اعصابو علاج درته وکړم. بانجانو صفت چا کړی؟ Uncle, listen to me. نور مې مازغه مه خرابوه. I am not crazy. زه لیونی نه یم، باید چې ځان په شمول باندې نوره وطن چې دی ځان سره اعصابو ډاکټر ته بوځئ، ځکه چې هغوی سره د خپل د وطني تولیداتو قدر نشته دی او هر څه چې د ورته بېکاره ښکاري. زه خو وایم چې جار وطنه، ګران وطنه، I love افغانستان. راځه چې وږي شوي وو ښه نه زه پاتې کېږم. I am stay here. زه غواړم چې د وطن تولیدات وطني تولیدات خورو راځه. I am going. نه ځمه راځه. پولیس د ټولنې خدمتګار